أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. دی دارالهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو اورېدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په فضیلت کې قرآن عظیم شان کې هو نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل او كما قال عليه الصلاة والسلام. دی الله حبیب فرمائی قرآن عظیم شان هغه عظیم کتاب ده چې واقعاتو حوادث د مخکې زمانې د تاسې پکې ذکر دي او اخبار پیشنګویانې د راتلونکې زمانې د تاسې پکې ذکر دي او فیصلې د موجودو حوادثو معضلاتو شخړو جنجالونو د تاسې په دې قرآن عظیم شان کې موجود دي او په دې قرآن کې څه دي دا ټول حقیقت ته په دې کې نه د غلطۍ امکان شته، نه د سهوي امکان شته، نه د خطایي امکان شته، نه د مسخرې او د ټوکو امکان شته. دا ټول حقیقت او رښتیا ده. نو الله پاک ډېر عظیم نعمت موږ تاسو ته راکړی. الله دې همیشه له دې عظیم نعمت خپل سره دائم او په دې نعمت باندې مشغول لري. د ما عزیزانو مؤمنانو ورونو، نن له 40 آیته څخه په سورة بقره کې له 40 آیته شروع کوو. نو په دې 40 آیت کې الله تبارک وتعالی مؤمنو مخلصو بندگانو خپلو ته، عاملینو صالحانو بندگانو خپلو ته یو بشارت ورکوي او بشارت په کامیابی د جنت سره ورکوي او د جنت صفات ذکر کوي. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی 4 صفتونه په جنت کې ذکر دي، جنت په صفتو کې ذکر کوي، یادوي. یو خدا ده چې په جنتونو کې ښکلې او بهترینې ویالې دي، د خاصو د خالصو اوبو، د خوږو شیدو او د خوندورو شرابو او د صافو خالصو خاصو عسلو. دا 4 قسمه نهرونه او ویالې په جنت کې روانې دي د مؤمنانو د هوساینې او د هغو د ښه ژوند لپاره. او په جنت کې قسمه قسمه داسې میوې دي چې کله ورکړل کېږي نو جنتیان دا خیال کوي چې دا خو موږ ته هغه د دنیا والې میوې په لاس باندې رالې، خو چې خوري بیا هغسې نه وي. او یا داسې خیال کوي چې دا قسم میوه خو یو څه مخکې موږ ته د خپلو خادمانو راکړه، خو چې کله دا نوې میوه څکي هغه له هغو په خوند او په لذت کې بدله وي، که څه هم رنګونه یو شانته وي. نو بهترینې میوې دي په جنت کې. او دریم کې په جنت کې
ازواج مطهره دي، پاکیزه جوړې دي، هم د نارینهو دپاره خپلې بیبیانې د دنیا هم او د جنت حورې ورسره هم، او هم د زنانهو دپاره چې کومې جنتي زنانوې دي هغو ته به الله جل جلاله خپل خاوندان تر هر نور هر څه ورته محبوب کړي او ګران کړي وي. او څلرم نعمت کې دا ده د جنت له نعمتو چې څلرم نعمت الله دا ذکر کوي چې وهم فیها خالدون، دوی به په هغه کې همیشه وي. نو دا څلور صفتونه د جنت دي چې دا کوم واضح دي، موږ تاسې ذهن پې باندې رسیږي. که څه هم په جنت کې الله هغه نعمتونه په هغه کیفیت و لیول باندې الله پاک نعمتونه پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح و تفصیل و بیان داسې کوي چې لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه سترګو لیدلي، نه غوږو اورېدلي، او نه د بني آدم په زړه کې ورتېر سوي، ځکه چې هغه څه ته د هغه ذهن نه رسیږي. نو هغه ته چې ذهن نه رسیږي په دنیا کې که یادونه کېږي نو انسان د هغه له درک او ادراکه چې عاجز ده نو بیا فایده نه لري. خو کوم څه چې دی محسوسولی سي، ادراکولی سي، په هغو کې هغه څلور بارز نعمتونه الله په دې آیات کې بیان کړي. ترجمه د آیات ته متوجه سئ، قرآن شریف راواخلئ او قرآن شریف په خلاص کوي دغه الفاظ کې پیدا کوي. په سورة بقره کې په 40 آیات باندې ولاړ یو او اوس له 40 آیات شروع ده. الله تبارک وتعالی فرمایي وبشر الذین آمنوا، زیری ورکړه د ما حبیبه مؤمنانو ته، وعملوا الصالحات، خلاصه معنا یې صالحانو ته، په دې زیری ورکړه ان لهم جنات، چې بېشکه سته دوی لره جنتونه، مختلف جنتونه دي، یو جنت نه ده. او د دې جنتو نعمتونه دا دي: لومړی تجري من تحتها الانهار، بهیږي لاندې له قصرو، له ونو، له اشجارو د هغه الانهارو قسمه قسمه ویالې چې د خالصو اوبو دي. بل ځای کې په سورة محمد کې الله تبارک وتعالی بیان کوي، قرآن شریف یفسر بعضه بعضا ده، په خپله یو د بل تفسیر ده. نو هلته راځي چې د خالصو اوبو، د خوږو شیدو، د خوندورو شرابو او د صافو عسلو، دا قسمه قسمه ویالې، څلور قسمه ویالې دا به په جنت کې بهیږي. دوم نعمت په دې جنت کې چې د موږ تاسې تر ادراک لاندې راتلای سي هغه دا ده، الله پاک فرمایي چې کلما رزقوا منها، هر کله چې ورکړ سي دوی ته منها له دغه نعمتو د جنته، من ثمرة له کومې میوې، رزقا په طور د خوړلو د روزي، قالو وایي دا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل، دا هغه دي چې راکړ سوي وو موږ ته پخوا. د دې تفسیر مفسرین دوه قسمه کوي چې یا خو دا پخوا څخه جنتیان د دنیا د ژوند پخوا مرادوي، چې په دنیا کې موږ ته مڼه مخ باندې ور وړسي نو دوی داسې خیال کوي چې دا خو د دنیا مڼه ده، او بل انګور په ور وړسي نو دوی دا خیال کوي دا د دنیا انګور دي. خو واتو به متشابها، واتو به او را به وړشي متشابها یو شانته، یو رنګه، چې رنګ به یې دغسې لکه د هغه د دنیاوي میوې. نو یا خو تفسیر دی هغه دنیاوي ده، او یا داسې مخکې تر دغه لحظې جنتیانو ته خادمان د جنتیانو کومه میوه راوړي نو دوی ته چې بیا په دوم ځل باندې کومه میوه راوړي هغه د هغه په مخ کې په مثل باندې متشابه د هغې. نو داسې قسمه قسمه بې پایانه میوې او نعمتونه دي پکې. او دریم نعمت بارزه چې تر ادراک او احساس دی حس دی بنده باندې راتلای سي هغه الله پاک فرمایي ولهم فیها ازواج مطهرة، او سته دوی لره ولهم
او سته دوی لره فیها په دې جنت کې په دې جنتو کې ازواج جوړې مطهرة فاکزه دا پاکیزه جوړې هم د نارینهو ازواجو ته شاملیږي هم د زنانهو ازواجو ته زوجونو ته شاملیږي وهم فیها خالدون او څلورم نعمت الله پاک فرمایي چې دوی به په دې جنتو کې همیشه همیشه وي دا تر دې ټولو بهترین او عظیم ترین نعمت ده ځکه په یو ځای کې که هر څومره نعمت چاته ورکړ سوی خو چې د هغه خلود نه یې حالت ته همیشه توب یې نه یې ورسره او پانی یې د تیرتلونکی او نقل کېدونکی نو بیا له حسرتو ډکي نو الله پاک وایي چې نه دا نعمتونه به تاسې همیشه همیشه یاست کېږي په دې آیات کې الله تبارک وتعالی یوه بله حادثه واقعه بیانوي چې په صدر د اسلام کې د اسلام د داعیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او له ټولو داعیانو سره د کفارو له طرفه یو مشاجره پیښه سوې ده یو اعتراض لرو په قرآن شریف باندې چې قرآن شریف د الله کتاب ده نو د الله په کتاب کې دا واړه واړه شیانو ذکر کول څه معنا لري میاسې کې ذکر کیږي لکه میاسه داسې شی څه کې ذکر سي مچ کې ذکر کیږي عنکبوت کې ذکر کیږي داسې واړه واړه شیان بقره او حمار کې ذکر کیږي نو الله تبارک وتعالی د دې حقیقت روښانه کوي ان الله بشک الله جل جلاله لا یستحیی حیا او شرم نه کوي ان یضرب سی بیان کی مثلا یو مثال د شرم چې معنا دا ده د الله په نسبت باندې د شرم تصور نه کیږي دلته مفسرین معنا یې د لا یستحیی لا یترکو کوي په پښتو کې معنا چې بشک الله نه پرېږدي چې بیان کی یو مثال اگر که هغه څومره ټیټ شی ذکر کیږي خو الله پاک نه پرېږدي په دنیا کې انسانان خو به پیشرمیږي د الله په نسبت باندې د شرم تصور نه کیږي نو دلته لازم د معنا مفسرین مرادوي چې الله نه پرېږدي چې بیان کې یو مثال مثلا ما یو مثال له مثالو بعودتن په میاسې سره فما فوقها یا پورته او غټ تر میاسې او یا د په ما فوقها معنا دا ده چې په دغه خصتو په کموالي او وړوکوالي کې تر میاسې هم زیات وي تر هغه هم پسې وړي نو په دې د دې شیانو په ذکر کولو کې الله پاک باک نه لري او دا نه پرېږدي ذکر کوي خو حکمت هم دایب کی چې مؤمنان به له همدغو شیانو بیا نفع اخلي ایمان به یې قوي کیږي پند او عبرت به ترې اخلي او کفارو ته به اعتراضات کې پیدا کیږي هغه به د دې په وجه باندې نور هم ګمراه کیږي له دین او الحق نو الله پاک فرمایي فاما الذین آمنوا هر څه چې مؤمنان دي فیعلمون نو هغه پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق ده من ربهم له طرفه د رب د دوی واما الذین کفروا او هر چې کافران دي فیقولون هغه بیا اعتراض کوي وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا اراد د څه شي اراده ده الله د الله بهذا مثلا په دې مثال نو الله فرمایي یضل به کثیرا گمراه کوي الله په دغه مثال راوړو باندې ډېر انسانان ويهدي به کثیرا او هدایت کوي او سمې لارې ته برابروي په دې مثال باندې ډېر انسانان وما يضل به الا الفاسقين الله جل جلاله فرمایي چې نه گمراه کیږي په دې نه گمراه کوي الله جل جلاله په دغه مثال باندې مگر فاسقان گمراه کوي فاسقان بې لارې کوي نو دا نسبت سي الله ته سوی سي که هدایت تم الله یې ورکوي که ګمراهي تم الله یې ورکوي دا خو واضح حقیقت خبره ده سوال د دې نه پیدا کیږي چې دا نو بیا چې کله ګمراه کوي الله نو جزا بیا ولې الله ورکوي دا خو ډېره عامه مسله ده یو عام اشکال ده او جای په جای به انشاءالله د دې حل فصل کیږي دلته به لنډه خبره دا وکړو چې الله جل جلاله بې له ارادې د الله جل جلاله خو هېڅوک نه د کفر په لار باندې تلای شي نه د اسلام په لار باندې تلای شي هغه مؤمن او انسان چې کوم مکلفیت لري په اختیار د اصلاح او د فساد باندې دی مکلفیت لري چې دی اصلاح مختاروي او که فساد مختاروي په هغه مختاروالي باندې الله دته یا سزا د جهنم ورکوي یا سزا یا بدله د جنت په باندې ورکوي دا به په نورو ځایو کې بیا په تفصیل سره بیانوو انشاءالله اوس د دې فاسقانو په دې لاندې آیات کې الله جل جلاله د فاسقانو څه
نښانې ذکر کړي. د فاسقانو په نښانه کې 3 نښانې په دې آیات کې ذکر شوي. اول دا ده چې فاسقان الذین هغه کسان دي ینقضون عهد الله چې ماتوي دوی وعده د الله من بعد میثاقه وروسته له مضبوطوالي دوی د الله په وعده نه درېږي. یو دوم د فاسق دا عادت و خوی ده چې ویقطعون ما امر الله به ان یوصل چې دوی پرې کوي هغه څه چې الله پاک د وصل امر کړی ده او حکم کړی، لکه خپلوي پالل، دیانات پالل، دینداري پالل، د قرآن سره محبت او عشق لرل، دا الله تبارک وتعالی د وصل او د کولو حکم کوي او دوی په دغه کې د پرې کولو په دغه کې په خلاف روان دي. او دریم صفت او دریم خصلت د فاسقانو دا ده چې ویفسدون فی الارض، دوی په مځکه کې فساد کوي. او نتیجه د فاسقانو دا ده چې اولئک هم الخاسرون، دا کسان هم دوی زیانکاران او تاوانیان دي چې ډېر نقصان هم دوی کړی ده. الله تبارک وتعالی فرمایي انسانانو کیف تکفرون بالله، څرنګه کافران کیږئ په الله، وکنتم امواتا او تاسې مخکې له دې پیدایښت خپله بې روحه مخلوق واست، داسې یو څه واست چې په تاسې کې روح نه وه، هغه په هره مرحله کې چې وو په یوه مرحله کې تاسې کې روح نه وه. یو مرحله کې انسان غذایي، په بله مرحله کې انسان وینه جوړیږي، په بله مرحله کې انسان نطفه جوړیږي، د نطفو په ګډون سره بیا انسان په یو رحم د مور کې هم تر یو وخته پورې نطفه یي، بیا له هغه وروسته علقه تیر جوړیږي، له هغه وروسته مضغه تیر جوړیږي، یو زولې غوښه تیر جوړیږي، له هغه وروسته د اکسلیټ د انسان تیر جوړیږي چې دا جال د انسان د اړوکو تیر جوړیږي. تر دغه جال د انسانه پورې دا انسان چې څومره مراحل په باندې تیریږي، په دې ټولو مراحلو کې دی بې روحه ده، روح نسته پکې نه. الله پاک وایي وکنتم امواتا، تاسې مړه واست. وروسته چې کله په رحم د مور کې هغه جال د اړوکې جوړ شو، له هغه وروسته هغه اړوکو ته بیا فکسونا العظام لحما، الله جل جلاله بیا فرمایي چې موږ دغه اړوکو ته بیا غوښه ور اغوندو. نو الله وایي چې تاسې خو مخکې مړه واست، یعنې مړه په دې معنا باندې چې روح نه وه در پکې، فاحیاکم، نو ژوندي یې کړاست. دا منئ که نه منئ؟ له دې چې هېڅوک انکار نشي کولی. ثم یمیتکم، بیا وزن الله پاک تاسې، له دې چې څوک انکار نشي کولی. ثم یحییکم، الله جل جلاله فرمایي چې بیا تاسې را ژوندي کوي په حشر په محشرګاه کې. ثم الیه ترجعون، او بیا تاسې الله ته بیولل کیږئ. نو ګورئ چې دا 2 شیان منئ، دا 2 وروسته شیان ولې نه منئ؟ چې دا منئ چې تاسې مخکې داسې دورې در باندې راغلې وې چې په تاسې کې روح نه وه، او دا منئ چې تاسې الله بیا دغه بې روحه هغه ته هستې ته روح ورکړه، دا بې روحه شي ته یې روح ورکړه چې دغه کالبوت د انسان ده، دا هم منئ. او بیا ثم یمیتکم، دغه مرګ هم منئ. دا 3 مرحلې منئ، تاسې محسوس دي او هیڅوک انکار نشي تېر کولی. نو په دې باندې تاسې څه اشکال ده درته چې بیا تاسې وروسته را ژوندي کوي. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بیا الله تاسې ژوندي کوي تاسې، او بیا الله ته تاسې بیولل کیږئ. نو په دې باندې هم تاسې اشکال مه کوئ، په دې باندې هم شک مه د سره پیدا کوئ. او دا که شک د سره پیدا کېږي، دا یې نفس و فاحشات و شیطان درته پیدا کوي. په دې آیات مبارک کې الله تبارک وتعالی نو فرمایي چې هو الذي، نتیجه د دې رکوع دا ده چې هو الذي، الله هغه ذات ته خلق لكم ما فی الارض جميعا، پیدا کړي دي تاسې ته هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول، دا ټول انسانانو دي تاسې د نفع او د تاسې د ګټې او د فایدې لپاره پیدا کړي. ثم استوى الى السماء، بیا الله اراده او قصد وکړو اسمان ته، فسواهن 7 سماوات، لکه د رکوع په سر کې وویل چې الله پاک اسمان چت پیدا کړی دی، نو پیدا یې کړو 7 اسمانونه، فسواهن، برابر یې کړل هغه 7 سماوات، 7 اسمانونه، وهو بكل شیء علیم، او بېشکه الله جل جلاله په هر شي باندې عالم ده. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.